توې زما زویم زما چودلې په دې دنیا کې د هر چا چودلې توې زما زویم زما چودلې په دې دنیا کې د هر چا چودلې او دا ستا بچوي او یا به نچوي اشنا خو زما له تا نه زړه پخوا چودلې ټوله شوشا ګورې په سر جوړوي د چا چې سر باندې ویښته نه وي نو دا ته به وې جوړ بې پاڼو توت دی چې په سیکل مې هنیمون له بوتله دومره درنه وه چې وړی مې نه شوه نو بیا مې کوزه که یوازې لاړه وایي مړه خېټه فارسي وایي تر شملو پسې مې هندواڼه وخوړه خېټې مې روشانې ویلچي مې کړي جج مرزین ته ویل ته نه شرمېږي چې په شپږم ځل عدالت ته راغی هغه ویل ته چې روزانه راخلاص یې د مړ سړي نه چا ګس لاس پرې کړو ما ورته ویلې دا له څه دپاره ویل چې عملنامه ورته پخې میلو شي ناجوړه غوا یې هسپتال ته بوتله هغې ډاکټر په ژبه وسټلو نو مالک یې ویل جوړ ورته خیخ ښکاره شو جینۍ بوډا سړي ته ویلې بابا داسې راګورې جوړې زوی له مې کښېنه هغې ویل ما باندې څه شړک پرېوت دی یو سړي چې ډېر ودونه وکړه ښې ووتو د ژمي نور ته ویلې دې نه دا پیتاوی ښه دی ما ویلې تا پسې رنځور شومه زه هغې ویل ما باندې احسان مه کوه ته خو د مخکې نه چوپلې یامې چې محبوبې راله نمبر راکړو ما ویل چې ښځه مې پوه نه شي چېرته نو د پرویز خټک صاحب په نامه مې سیو یوسف په منډه شیربانو نه رالو ویلې طالب یوسف ویشته نو هغې ویل غر شي زموږ خره دې مړه کړه ما ورته ویل د زرو لوټ چې درکړم هغې ویل زه به خوشحالی نه مړه شم ما ویل نو ځکه پې در کوم نه که نه فرهاد ویل غم نه مې چینه وویسته نو شیرینې ویل که خدای مې نه غلطوي تا جوړې بیا د جومات پیپ مات کړو چا واپس میخه سوداګر له بوتله ویل دا خو تا ما لړنده راکړې نو هغه ویل ته کېږم اخبار پړاوې چا په اجلاس کې ورله درد ورنه کړو د هغې شاعر کلام کې دومره زور و چې د بهر نه ورته سپو وغپل داسې ادبار کې ډېر څه وشول ما ویل رقیب سره خو ډېره ګرځې خو پام کوه چېرته باجه دې رېږدي د سینو بوت یو ملګری یوړو نو بل پې زر زر یو دوه ډزې وکړې ویلې ژوندی بیا رانه سینګه وړې ما ویل امرود کې د چنجیر ووتو امرود والا ویل ستا نصیب دی ګنې د مخکیني پکې سیکل راوتی و رقیبه دومره د الله په عذاب کا چې په روژه کې تراویح وکړي او بیا راته یاد شي چې اودس مې نه و